السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ښه راغلاست یو نوی درس او نوی ویډیو ته. لکه څنګه چې په تیر درس کې هم د اختیکلونو په باره کې خبرې وکړل چې موږ 4 قسمه اختیکل ولوستل. لومړی article indéfini, article défini, article défini contracté, article partitif. موږ ویل چې article دا 4 قسمه دي. بیا په تیر درس کې د 3 قسم articleونو تشریح ورکړه چې article défini, article défini contracté, article partitif. د 3 واړو articleونو تشریح سره د مثالونو چې دا کله په کوم ځای کې استعمالیږي او څنګه په دې کې خبرې کولی شو او خبرو په مهال دا څنګه استعمال کړو. دې په باره کې موږ مخکې ویډیو جوړ کړو، تیر درس کې مو لوستل. که چیرې هغه ویډیو تاسو نه وي لیدلی، تاسو کولی شئ چې په آی بټن کې وګورئ او یا په ډسکرپشن کې لینک ورکو، هلته وګورئ. په دې درس کې یوازې د لومړی قسم اختیکل چې اختیکل اندیفیني ورته وایي، دې په باره کې خبرې کوو چې دا اختیکل څه شی دی، کله استعمالیږي او په دې کې مثالونه تشریح کوو. مثبت بڼه کې څنګه استعمالیږي او منفي بڼه کې څنګه استعمالیږي، دا په دې درس کې به تاسو لپاره تشریح کوو. ویډیو تر پای وګورئ او که چیرې په کوم نقطه پوه نه شولئ تاسو په کمنټ کې ولیکئ. او که ویډیو په منځ کې پرېږدئ نو ظاهره ده چې تاسو په مقصد نه رسیږئ او غواړئ چې دا اختیکل اندیفیني زده کړئ، نو تر پایه راسره اوسئ. راځئ چې اوس درس شروع کوو. اختیکل اندیفیني جمع حالت او مفرد حالت 3 دانې دي. اختیکل اندیفیني 3 دانې دي. لومړی دا اخیستل کې 2 قسم دی، سینګولي پلوغیل یعنی جمع حالت لپاره او مفرد حالت لپاره. مفرد حالت لپاره یې چې دی اون دی او جمع حالت لپاره یې دی. خو لیکن دا مفرد حالت چې دی اون دلته 2 ځکه دي چې یو مسکولان یعنی نارینه لپاره استعمالیږي، دویم چې دی فیمینا یا ښځینه لپاره استعمالیږي. هغه شیان چې ښځینه دي یعنی فیمینین دي هغوی لپاره ناون نه مخکې اون راوړو او مسکولان لپاره ان راوړو او جمع فرم لپاره یې دی راوړو. اون معنا یو دی یعنی یو نه زیات ډیر. صحیح شو؟ اوس راځئ چې په دې کې مثالونه ووایو چې تاسو صحیح ورباندې پوه شئ. اوس دلته مثالونو کې ګورئ ښه په توجه سره. اون فی est dans la roue. Une fille est dans la roue. یوه جلۍ کوڅه کې دی. لکه څنګه چې جنۍ یعنې ته فی وایي، فی کلمه په خپل حالت کې فیمینین دی. په دغه وخت کې چې فیمینین دی نو دې لپاره یو لپاره اون استعمالو. اون فی ای دون لا روue یوه جلۍ په کوڅه کې ده. هر هغه شی چې فیمینین وي او هغې نه مخکې حساب شمېر لپاره یو ورکو نو هغې لپاره اون استعمالو. اون فی دون لا روue. j'achète un sandwich. j'achète un sandwich. j'achète un sandwich. زه یو سانډویچ اخلم. لکه څنګه چې ساندویچ په خپل حالت کې مسکولان دی نو په دغه وخت کې ان ورته استعمالو. ان ساندویچ. صحیح شو؟ un homme est entré dans la salle. un homme est entré dans la salle. un homme est entré dans la salle. یو نارینه سالون ته یو ننوتو. سال یعنې اتاق ته ننوتو. حرف خپله نارینه دی، مسکونه دی، نو نه دې کبله ورته ان راوړو. انوم یوه نارینه، مثلا انوم یوه نارینه، اون فم یوه ښځه. فم چې فیمینین دی اون ورته راوړو. فی چې فیمینین دی اون ورته راوړو. چې مسکونه دی ورته ان راوړو. hier
J'ai vu un bon film. Hier, j'ai vu un bon film. پرون j'ai vu ما ولیدلی یا ما ولیده un bon film یو ښه فلم. فیلم چې په خپل حالت کې فیمینین وبخښئ مسکولان دی نو ان به راوړو un bon film یو ښه فلم. اوس راځو چې جمع حالت استعمال وکړو چې د کوم وخت استعمالوی شو. Elle a des robes. Elle a des robes. Elle a des robes. هغه خزه اله هغه خزه جامې لري. صحیح شو. غوب دا د خزو یو قسم لباس جامې د هغې لپاره غوب وایي. په دغه وخت کې که غوب دلته وګورئ د غوب هغه خزه جامې لري جمع ده یعنی ډېرې جامې دي که نه غوب په آخر کې اس لري ډېرې جامې دي نو په دغه وخت کې دې راوړو. او که چیرې همدغه غوب یو وي ته به وایې چې هغه ښځه یوه جامه لري. اله اون غوب اله اون غوب هغه یوه جامه لري نو په دغه وخت کې چې دا جمع دی نو اله د غوب هغه جامې لري آخر کې اس دی یعنی حالت جمع دی نو په دغه وخت کې موږ چې استعمالو جمع حالت اله د غوب مخ ته د راوړو. او که چیرې یو وي اون راوړو. راځئ اوس دویم مثال وګورو. j'ai vu des animaux. j'ai vu des animaux. ما حیوانات ولیدل یا څاروي ولیدل. په دغه وخت کې انیمو جمع دی چې جمع دی ورته دی راوړو des animaux. او که چیرې یو حیوان وي یو څاروی وي په دغه وخت کې به تاسو استعمالوئ j'ai vu un animal. ما یو څاروی ولیدو یا یو حیوان ولیدو. دویم مثال. j'ai vu d'énormes animaux. j'ai vu d'énormes animaux. ما لوی څاروي ولیدل. اوس راځئ چې نور یو څو مثالونه تاسو لپاره نور هم تشریح کړم. un paquet de farine. un paquet de farine. paquet خپل حالت کې چې دی مسکولان دی ان ورته راځي. یو پاکه ټوټه. une bouteille de jus d'orange. une bouteille de jus d'orange. یو بوتل دی نارنجو چې جوس د اورنج جوس. په دغه وخت کې چې بوتای فیمینین دی اون راغی پاکې مسکولان دی ان راغی. هغه چې مسکون ان ورسره راغلی مسکولان دي کوم چې اون راغلی فیمینین دي. او که هم د دوی جمع لیکي ورسره دی استعماله دی پاکې د فرین دی بوتای د جو d'orange چې یو نه زیات وي دی ورسره استعماله. un botte de sardine. un botte de sardine. un botte de sardine یو قطعه سغدین. سغدین خو پیژنئ چې یو قسم مایع دی په وړه وړه بوتلونو کې هغې لپاره سغدین وایي. une tranche de pain. une tranche de pain. une tranche de pain یو ټوټه ډوډۍ. un pot de confiture. un pot de confiture. un pot de confiture یو مربا دغه وړه دغه مربا هغې لپاره un pot de confiture. une tablette de chocolat. une tablette de chocolat. une tablette de chocolat یو ټابلټ شوکولات. un morceau de gâteau. un morceau de gâteau. un morceau de gâteau یو ټوټه کیک یو برخه د کیک. un kilo de pomme. un kilo de pomme. un kilo de pomme یو کیلو مڼې. un litre d'eau. un litre d'eau یو لیتر اوبه. une tasse de café. une tasse de café یو پیاله کافي. une brique de lait. une brique de lait. une brique de lait یو کارتن شده. un verre de vin. un verre de vin. un verre de vin یو ګلاس د شرابو یعنی یو ګلاس واین شراب. اوس دلته یوه ډیره مهمه خبره دا ده چیرې تاسو یوه جمله لرئ یا تاسو یوه جمله لیکلی دی چې ان اون پوزې دیم لیکلی دی یعنی حالت جمع ده. آیا که چیرې تاسو دا منفي کوئ په منفي حالت کې به یې څنګه لیکئ؟
هر کله چې حالت جمع وي نو په دغه وخت کې منفي حالت تغییر کوي. په منفي جمله کې مونږ منفي حالت کې مونږ دی نشو استعمالولی. لکه په دې مثالونو کې وګورئ. Elle a des robes. Elle a des robes. مخکې مونږ دا مثال تشریح کړو چې elle a des robes هغه جامې لري. جمع دی پکې راغلی. که چیرې وي چې هغه جامې نه لري څنګه به وي؟ Elle n'a pas de robe. Elle n'a pas de robe. هغه جامې نه لري. هر کله چې یو جمله ولرو چې هغه جمع وي یعنی او نوي راغلی جمع حالت راغلی وي لکه Elle a des robes. هغه جامې لري. د دې منفي حالت لیکو نو په دغه وخت کې دا دی چې دی که نه دی په ځای دو لیکو. دا دی په ځای یوازې دو لیکو. دی نه اس ترې نه لرې کوو. منفي حالت کې مونږ دی نشو استعمالولی. داسې لیکو Elle a des robes معنا هغه جامې لري. منفي حالت دی. Elle n'a pas de robe. Elle n'a pas de robe هغه جامې نه لري. داسې نشو ویلی Elle n'a pas de robe. داسې غلط دی. Elle n'a pas de robe. دی په ځای دو استعمالو. دویم مثال J'ai vu des animaux. J'ai vu des animaux معنا ما حیوانات ولیدل. لوی یعنی څاروي مې ولیدل. که چیرې د دې منفي حالت لیکو Je n'ai pas vu d'animaux. Je n'ai pas vu d'animaux. Je n'ai pas vu d'animaux معنا ما حیوانات ونه لیدل. په دغه وخت کې داسې نشو ویلی Je n'ai pas vu des animaux. دا غلط دی. Je n'ai pas vu d'animaux. دا دی په ځای دو استعمالو. آخري اس چې دی دا له منځه ځي. Je n'ai pas vu d'animaux. صحیح شو؟ په دغه وخت کې چې دا دی د ان سره لګېدلی دی انیمو سره لګېدلی دی. دا دی له خاطره چې د انیمو لومړی حرف واول دی او د دې وروستی حرف واول دی. نو په دغه وخت کې دی اپوستروف d'animaux. Je n'ai pas vu d'animaux معنا ما حیوانات نه دي لیدلي. څاروي نه دي لیدلي. صحیح شو؟ په جمع حالت کې چې دی وي په منفي مثبت حالت کې او کله چې دا جمله منفي کوو نو دی نشو استعمالولی. دی په ځای دو استعمالو. دا زمونږ درس امیدوارم چې ورباندې پوه شوي یاستی او تر راتلونکي ویډیو پورې په مخامخه ویډیو لایک او شیر کړئ ملګرو سره چې نور ملګري هم وویني. زمونږ چینل سبسکرایب کړئ چې هر کله موږ نوی او تازه ویډیو شیر کړو نو تاسو ته ورسیږي.